حسینه ولې هلته په مصطفی کې تل شوی راشه ډاکټر داسې وې کوم ځای کې کور کې راځه احمده دلته غوا ته ودرېږه زه دې هسپتال ته بوځم هم ډاکټر له بوځم دې ډاکټر له ډاکټر صاحب خدا ټیم د چایو دی مریض مې ډېر سیریس دی او پتا به شي په خدای به شمیر صاحب اخری مې هغې اجازت نشته خو دا چې ستا ډېر تادي نه ورشه ډاکټر صاحب هم د ماشوم د درد ویې ګوره چې څه چل دی تاسو دا کوي دا ته خو پنډس دې درمیا هم ډاکټر صاحب ګوره چې اپریشن ولا وکړه الکه اپریشن ولا کوم 500 روپے سره شته کنه ډاکټر صاحب دا سره دې ټیم کې 500 روپیا نشته ډاکټر صاحب یاره نو دا مونږ چې دا دونه غټ تعلیمونه کړي دي دې د پاره خو نه دي کړي چې مونږ پرې اپریشن وکړو دا خدای بنده په مونږ کروڑونو روپے لګېدلي ډاکټر صاحب ته د اپریشن وکړه او زه د پیسو غم کوم لاټ شاول ته پیسو هم کوم مریض اوچت کا هم ډاکټر صاحب تاسو هم دا له کومه مړ شي ځه مصطفی زوی نو ډاکټر صاحب زما زوی خو مړ شو خو په دې معاشره کې به اوس ستا زوی ما نه بچ پاتې نه شي چې زما زوی پکې نه وي زه د بل د زوی څه پروا ساتم ډېر زیات ستړی شو کاکا بابا زما لږ څه کار دی بیا راځم زر راځه شابه زر راځه ودرېږه لږه مخکې شه بیا به دا ګپ بیا لږ خو مخکې شه بس نو لکه نه ځم زموږ من څوک نه ځم مخکې شه ګینده سر له قوم ظالمه خو در سره ځمه خو ته اخر ما بوځې کم خوا مخکې به راته پته لګي چې کوم خوا دې بوځم نه نو زه دې غار ته اوس پر بس پلار راځي خامخا کښېنه دلته او زه د پلار ترین کوم السلام علیکم وعلیکم السلام مو دې پیژندم ډاکټر صاحب نه ما نه پیژندلې افواکار خبرې کوم ستا زوی زما په قبضه کې دی چې دا خدای بنده خو په دې سر زما د ګاډي نه کوشو دا خبره پیدا خو زوی دې پکاري چې زما په قبضه کې دی او لسو د ګروپو غم وکړه ځینې بیا به دې په 2 غنټې کې د زوی لاش در رسي
ته دا مهرباني وکړه ته ما دې سمونه وې 10 لکه روپۍ به زه دروړم ځای راته وښایه او داسې کار وکړه چې بره غونډو کې یو غار دی او د هغې مخې ته زه دروځم په ما د پیسو غم وکړه او یو خبره مې بله ووړه چې ګر پولیس درنه خبر نه شي. ډېره ښه ده زه درلم. ډاکټر صاحب څوک دي؟ یاره کاکا هغه اسامه چا کډنیپ کړی دی او د 10 لکو روپو ډیمانډ یې رانه وکړو. زه په منډه ورځم. ماشین ځان سره والو. یاره زه وایم دا ماله او ته راځه راپسې. دا کېږده ماشین. دا کېده زه پیسې رالم. نو څو صحیح پیسې راوړه. کاکا راځه چې ځو. ډاکټر صاحب دي ما وی چې څه نه خپته درکړی ده. او د غونډې نه شاته یو غار دی هغې کې زمونږ انتظار کوي خو که ور نه رلو زر نو خدای مکه هلک به راته مړ میلاوېږي. خدای بنده پیسې م دله راوړې ما ته خپل زوی واله که او دا پیسې دې واله. دا دې واله پیسې دا پیسې زما نه دي پکار. خو دې پېژندم ډاکټر صاحب هماغه سړی ما چې هغه زما زوی مې دروستو او تا ما نه 50 روپۍ د اپریشن غوښتې او ما 100 روپۍ هم نه وه او زما زوی ستا د لاسه مړ شو مړه. ډاکټر صاحب دا زه څه یم دا بل راغلی و او کاکا د ده زوی ته ډېره لویه مسله وه. کاکا هغه ټیم باندې خو ته په ور ولاړ وې زه خو دې دنده پرېښودم خو ته زما نه دنده نه یې خبر چې دنده ما سره ته کم دغه وکړو. ډاکټر صاحب ما بدله شوګر ډاکه کړو خو تا به د دې علاج کړو ته مسلماني مه کوه انسانیت وکړه. یاره کاکا زه په خپلو کړو ډېر زیات پښیمان یم او ما ته احساس وشو زلمیه ستا د زویه پوره وه او مهرباني وکړه که کېدی شي ده نه نو ما معاف کا. ما معاف کړی خانو خو بادیګر دپاره داسې کار چا سره مه کوه. ډاکټر صاحب نوره زه تا سره نوکري نه کوم چا بیا نه دې سنبال کا او ته خپل کار کوه بس زه نوره ستا نوکري نه کوم لاړم زم در نه لاړم خان خو بادیګر دپاره اختیار کوه چې د بل غریب سړي زوی ته داسې ظلم ور ونه رسې. تو درېږه زلمیه دې نه چې د څونه پیسې پکاري واله او خپل ګزران پې کوه. دا پیسې میسې زما نه دي پکار خان زما نه ګل په شان زوی لاړو زه به په پیسو څه وکړمه. نن خو ما ته دې زلمي احساس راوسته او زما سترګې وغړولې واقعي ده چې یو مجبوره سړی به هغه سره پیسې نه او موږ به ترې د غټو روپو ډیمانډ کوو. خدایه پاکه ما ته معافي وکړې او په دې ګناه ما مه نیسې. زه چې ځو سامه بچې